د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چیرته څنګه او ولې مړ سو؟ هغه څنګه واک ته رسېدلی و او څنګه استعفا ورکړه؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ومړ. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مړ سوی دی. جیو نیوز یکشنبه د فبروري پر 5 نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان پخوانی ولسمشر د ناروغۍ له امله د متحده عربي اماراتو په یوه امریکایي روغتون کې ساه ورکړې ده. پرویز مشرف په 1919 زیږدیز کال کې پاکستان کې له یوې پوځي کودتا وروسته واک ته ورسېد او 9 کاله یې د دغه هیواد مشري وکړه. هغه په 2008 زیږدیز کال کې په یوه ټلویزیوني وینا کې خپله استعفا د پاکستان ولسمشرۍ ته اعلان کړه. پرویز مشرف په پاکستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته له دغه هیواده بهر ته ولاړ او د ژوند په وروستیو کلونو کې له امیلوایډوز خطرناکې ناروغۍ څخه کړې ده. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخیر شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.